دوستانو زیاتره ملګري وایي چې د متحده عربي اماراتو ویزې څنګه شوې داسې ویل کېدل چې ډېر زر به افغانانو پر مخ خلاصې شي، خو اوسه پورې کافي وخت تېر شو، تر اوسه پورې معلومات ونه شول چې دا ویزې افغانانو ته خلاصې شي او که نه. یو بله پوښتنه چې زیاتره ملګري وایي چې نړیوال هوایي شرکتونه به بیرته خپل پروازونه کله افغانستان ته پیل کړي. نو غواړم چې نن همدې باره کې تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې دا ویډیو پیل کړو تاسو واړو څخه زه ډېره مننه کوم چې احمد ټایمز کومه نوې فیسبوک پاڼه چې ده هغه کې معلوماتي ویډیوګانې تاسو خپل ملګرو سره شریکوئ، نو تاسو واړو څخه زه ډېره مننه کوم. اول به ویزو په اړه ووایو. که څه هم ویزو په اړه ویل کېدل چې ډېر ژر به افغانانو پر مخ خلاصې شي، لوړپوړو چارواکو دا خبره کړې وه، خو تر اوسه پورې داسې ونه شول. تر ننه پورې د متحده عربي اماراتو ویزټ ویزې یا کاري ویزې افغانانو پر مخ نه دي خلاصې شوي او معلوم هم نه ده چې کله به خلاصې شي. خو دې په اړه هڅې روانې دي، کله به د دې نتیجه راوځي هېڅ معلومات نه کېږي. دلته به تاسو سره یو پوښتنه پیدا شي چې بیا د بعضې کسان اوسني حالات کې څنګه امارات ته راغلل. موږ ولیدل چې نوي کسان راغلل. ګورئ دوستانو، دې په اړه ما مخکې یو ویډیو کې یادونه کړې وه چې د 2 قسمه ویزې اوس په ډېره مشکله سره ځینې کسان یو نه یو لار ورته جوړوي، هغه 2 قسمه ویزې کوي چې یو پکې ویزټ ویزه ده او بل پکې ریزیډنس ویزه ورته ویل کېږي یا فیملي ویزه ده. ویزټ ویزه ډېر په مشکلو کېږي، فکر کوم کم موطنۍ څوک ورته پیدا کوي هغې په تروی کوي، خو چې هر قسم کوي هغې دقیق معلومات ماته هم نشته، خو دومره راته معلومات شته چې د قسم ویزې کېږي. د هغې تر څنګ یو بل قسم ویزه ده چې کم څوک ورته پیدا کوي، البته زنانه، هغه ورته سپانسرونه جوړوي په متحده عربي اماراتو کې، او کس پرې راغواړي کله چې متحده عربي اماراتو ته داخل شي هغه ویزه ترې کینسل کوي، بله ویزه ورته لګوي. نو د 2 قسمه ویزې نن سبا حالاتو کې افغانانو ته کېږي، خو هغه هم د اختر نه مخکې څه نه اساسا وي، خو اوس دم خورا ګرانې شوي دي. دغه 2 قسمه ویزې چې کمې کېږي نو ځینې کسانو ته د مقام په لاس ورغلې ده چې مونږ خلکو سره دوکې وکړي. تاسو واړو څخه هیله کوم چې خورا احتیاط وکړئ او ویزې ډېر په دقت سره چیک کوئ. ممکن راتلونکي ویډیو کې د په اړه پوره معلومات درکړم. نو دا د ویزو په اړه معلومات. اوس به راشم نړیوال هوایي شرکتونو ته چې دوی خپل پروازونه کله افغانستان ته پیلوي او یا خو به یې پیل کړي نه وي. دوستانو تر اوسه پورې خو 2 ایران هوایي شرکتونه دي، یو پاکستان پیایي ده او قطر ایرویز هم کله نه کله پرواز کوي، خو هغه فکر نه کوم چې هغه پاسنجرو لپاره، هغه مشخصو کسانو لپاره چې تاسو پوهیږئ چې هغې کې کوم کسان ځي. نو دغه نړیوال هوایي شرکتونه اوس مخه افغانستان ته پروازونه کوي. نور چې دي لکه امارات ایرلاینز، فلای دوبۍ، ایر ارابیا، ترکش ایرویز، دغو خپل پروازونه تر اوسه پورې افغانستان ته نه دي پیل کړي. خو نن ما د افغانستان ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت واین سره د دې په اړه خبرې وشوې. ده راته وویل چې د دې په اړه خبرې روانې دي، یو 3م قرارداد کیدونکی دی، کله چې هغه بشپړ شي انشاءالله چې دغه هوایي شرکتونه به افغانستان ته بیرته خپل پروازونه پیل کړي. نو انشاءالله تاسو به دغه 2 پوښتنې جواب شوي وي. که دې په اړه کوم نوي څه معلومات راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب وایئ. ویزو په اړه زه تاسو دومره ویلی شم چې یو خو لوړپوړي چارواکي دي چې هغه ووایي نو حتما به موږ وایو چې ویزې کیدونکي دي، خو هغې نه بغیر تر څو پورې چې زه ویزه په خپلو سترګو ونه وګورم تر هغې پورې به یې زه تاسو سره نه شریکوم. کله چې زه مطمئن شم چې ویزې کېږي بیا به یې زه تاسو سره شریکوم. سمه ده. نور زه غواړم د نه په همدې ځای اجازه، خو خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.